سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې تل د زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست ویو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومي 9 چې د 2026 زیږدیز کال د جنوري له 9 سره برابره ده. تاسې تل د زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له ګاونډیو هیوادونو د مولوي کبیر غوښتنه. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې له کډوالو سره د ظلم او زیاتي څخه لاس واخلي. له افغانستان سره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته. د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال د اکتوبر راهیسې له افغانستان سره 223 میټریک ټنه اړین درمل او طبي توکو مرسته کړې ده. او په هلمند ولایت کې ناچاو د توکي کشف او خنثی شول. اوس هم بشپړ خبرونه. مولوي عبدالکبیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې له کډوالو سره د ظلم او زیاتي څخه لاس واخلي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د خوست ولایت د مرکزي او جهادي مدرسې د 480 فاضلانو فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. مولوي عبدالکبیر په یاده فراغت غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت ورځ تر بلې په اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې د پرمختګ په حال کې دی، او هغه کسان چې غوښتل یې اسلامي امارت د انزوا پر لور بوځي نن پخپله د انزوا خواته تللي دي. نوموړي له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې له کډوالو سره د ظلم او زیاتي څخه لاس واخلي، ترڅو هغوی وکولی شي په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته راستنه شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د 2025 کال د اکتوبر راهیسې له افغانستان سره 223 میټریک ټنه اړین درمل او طبي توکو مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د ژمي له سختېدو سره هممهاله یې د افغانستان د 25 ولایتونو په 193 روغتیايي مرکزونو کې 223 میټریک ټنه مهم درمل او طبي توکي ویشلي دي. یاده مرسته چې د اروپایي ټولنې ECHO او JICA لخوا تمویلیږي له 200,000 څخه زیاتو وګړو ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو زمینه برابروي، په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې د واورې ورېدو له امله له روغتیايي خدماتو بې برخې پاتې دي. یا درمل به د سالنډۍ ناروغیو، شیري، د ماشومانو شدیدې سوې تغذیې او نورو بیړنیو روغتیايي ستونزو په درملنه کې کارول کیږي. په اندونیزیا کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې د یاد سفارت سرپرست مولوي سعد الله بلوچ د اندونیزیا د اساسي قانون محکمې په ځانګړي عمومي غونډه کې چې د جنوري په 9 په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شوې وه ګډون وکړ. سفارت زیاته کړې په یاده غونډه کې چې د اساسي قانون د محکمې د رئیس سوهارتویو یې پیلیزه وړاندې کړه. د اندونیزیا لوړ پوړو دولتي چارواکو او په کوربه هیواد کې د میشتو سفارتونو ډیپلوماټانو او استازو ګډون کړی و. د کابل ښاروالۍ استازي نعمت الله بارکزي ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه چې پکې د کابل ښار ځینو سیمو خاص نومونه له دري څخه پښتو ته ژباړل شوي جعلي دي. نوموړي په یوه ویډیویي پیغام کې زیاته کړې چې د نښو لوحو کې د سیمې نومونه د ښاروالۍ له لوري په دري، پښتو او انګلیسي ژبو لیکل شوي، خو خاص نومونه نه دي ژباړل شوي. بارکزي دغه ورځ په کابل ښار کې د 100 پوړیزې ودانۍ جوړولو په اړه شایعات هم ناسم بللي. او وروستی خبر همدا چې په هلمند ولایت کې ناچاو د توکي کشف او خنثی شول. د هلمند ولایت له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ریاست د همغږۍ له مخې د AREA ماین پاکۍ موسسې تخنیکي ټیم د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه ښار د 3مې حوزې په سیمه کې د زړو توکو په دوکان کې ناچاو د توکي کشف او په خوندي توګه له منځه وړي دي. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ریاست مسؤلینو له خلکو غوښتي چې د هر ډول شکمنو ناچاو د توکو د لیدو په صورت کې اړوندو مسؤلینو ته خبر ورکړي، ترڅو د خنثی کولو لپاره اړین اقدامات ترسره شي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونې ته الله پامان.